د یاسمیغ وظیفه چې کوم یو انسان کوي نو د هغه به هر یوه دعا هم قبلیږي او الله جل شانه به د زړه هر یو حاجت پوره کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د یاسمیع وظیفې داسې خصوصیات او داسې فواید ښیمه کلم چې تاسو د دې اسم مبارک ذکر شروع وکړئ نو الله جل جلاله به ستاسو تمام حاجتونه او تمام ارزوګانې به رب العالمین زر تر زره د ستاسو پوره کړي. په دې اسم مبارک کې الله جل جلاله ډېر لوی کمال ایښودی دی، خصوصا هغه کسان چې هغې وایي زه سوال کوم خو زما سوال نه قبلیږي، زه الله جل جلاله ته زاري کوم خو زما زاري الله جل جلاله به کله اوري. د هغې دپاره د یاسمیع وظیفه که یو انسان را ونیسي او څه قسم سوال د الله جل جلاله نه وکړي، هغه تمام سوالونه به رب العالمین قبول کړي. د دې د زړه چې څومره ارمانونه وي او څومره ارزوګانې وي، رب کائنات به د زړه تمام ارمانونه او تمام ارزوګانې قبول کړي. د زړه خواهشات ته پوره کېږي دې سره او څومره ډېر حاجتونه چې د ستا وي هغه تمام حاجتونه به دې رب العالمین زر تر زره پوره کړي. یا سمیع وظیفه دا د الله جل جلاله دا یو ډېر ذات پاک نوم دی. د یا سمیع معنی ده د هر څیز اوریدونکی ذات او د هر چا خبرې اوریدونکی ذات. که مخلوقاتو کې څوک پټې خبرې وکړي او که ښکاره خبرې وکړي، الله جل جلاله دا ټولې خبرې اوري. د دې مخلوقاتو په زړه کې که یو خبره تېره شي نو الله جل شانه هغه ذات دی چې په هغې باندې هم خبردار دی. سمیع هغه ذات ته وایي چې پټې او ښکاره خبرې ټولې پېژني د مخلوقاتو. کوم انسان چې د یا سمیع وظیفه شروع وکړي، دا انسان به الله جل جلاله مستجاب الدعوات کی. مستجاب الدعوات دې ته وایي یعنی دا انسان چې د الله جل جلاله نه څه سوال هم وکړي، رب العالمین به یکدم د دې انسان هغه سوال قبول کړي. اولیاء الله د الله جل شانه نیکان خلقه هغوی د یا سمیع وظیفه هم په کثرت سره کوي. نور هم وظایف ډېر کوي لیکن د یا سمیع وظیفه هغه ډېر زیات په کثرت سره کوي. د دې وجې نه هغوی الله جل جلاله مستجاب الدعوات ګرځولی دي. یعنی د الله جل شانه نه چې اولیاء الله کوم یو سوال وکړي نو الله جل شانه د هغوی دا سوال رد کوي، نو یعنی د هغوی سوال رب العالمین قبلوي. ځکه خو چې موږ بزرګانو له ورشو ورته وایو چې موږ ته دعا وکړه، نو دغه مقام ته تاسو هم رسیدی شئ. نن درته دا اصول هم زه هم په دې ویډیو کې به انشاءالله کوشش به کوو چې دا درته وښیمه چې تاسو به د اولیاء الله مقام ته څنګه رسئ. د ټولو اول درته دا وظیفه ښیمه او د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم، بیا به دغه خبره انشاءالله وکړو. د وظیفې کولو طریقه دا ده که یو انسان وي زما تمام حاجتونه دې پوره شي او زما د زړه ارمانونه دې پوره شي، کم سوال چې د الله نه وکم هغه سوال دې رب العالمین قبول کړي، نو د هغې دپاره د زیارت په ورځ باندې به د چاشت د منځه نه پس د زیارت په ورځ باندې به شروع وکړي او د چاشت د منځه نه پس چې څوک ورته د ضحا مونځ وي د ضحا یا د چاشت د منځه نه پس به یا سمیع وظیفه 1500 پیرې وکړي. دغه 2 رکعته نفل کول دي او د هغې نه پس به یا سمیع وظیفه وکړي 1500 کرته به وکړي. مخکې او وروسته به 3 کرته درود شریف ووایي، درود شریف، او په منځ کې به 1500 کرته یا سمیع وظیفه وکړي او الله جل شانه نه به سوال وکړي. نو الله جل جلاله به درسته هر یو سوال چې ته نه وکړو، کوم یو حاجت ته نه ته وغوښتو، الله جل جلاله به ستاسو هغه تمام حاجتونه پوره کړي. الله جل شانه به تاسو ټول په خپل مقصد کې کامیاب کړي او الله جل جلاله به د دې عمل په برکت سره مستجاب الدعوات کې، یعنی کم سوال هم د الله جل شانه نه کې نو هغه سوال به د رب العالمین هغه به قبلوي. او دې نه علاوه که یو انسان وایي چې زه د الله تعالی خاص بنده جوړ شم، یعنی زه د نیک عمله جوړ شم، نو هغه د بیا د سحر د فرضو او د سنتو په منځ کې د سحر د مونځ د فرضو او سنتو په منځ کې، یعنی څنګه چې سنت وکړي
او فرض دلانی کړي. په دغه دوران کې تاسو سل کرته د یا سمیع وظیفه کوئ. سل کرته مخکې وروسته درې کرته درود شریف او بیا سل کرته یا سمیع وظیفه. دا عمل به د همیشه دپاره کوئ، روزانه کوئ، ډېر لوی اجر به درته هم ملاویږي. او بله فایده دا ده چې د دنیا او د آخرت مشکلات ته رب العالمین د دې وظیفې په برکت سره حل کوي. نو څومره ډیره زبردسته وظیفه ده، یقینا چې موږ خو نن د دې وظیفې نه لازما پیدا واخلو. بله یو خبره ما تاسو ته ویلې وه چې دا به درته کوم، که یو کس ځان د اولیاء الله مقام ته رسی نو د هغې دپاره د ټولو اول د تیرو ګناهونو نه توبه ویستل ضروري دي. توبه دې ته وي چې انسان په خپلو تیرو ګناهونو باندې ستومانه شي، الله جل جلاله ته په هغې باندې اوښکې توی کړي او دوباره د دغې ګناهونو دا نه کولو په ښه اراده وي چې دا ګناهونه به چېرته کې زه بیا ونه کړم، دې ته ویلی شي توبه. نو دغه رنګې تاسو به د ټولو اول د تیرو ګناهونو نه توبه وباسئ او بیا به په قصد سره په زور سره خپل ځان منع کوئ چې دغه تیر شوي ګناهونه چې کوم مخکې کړو چې دا ګناهونه بیا ونه کړي. البته انسان کمزوری دی، که بیا هم دنه بالفرض ګناه وشوله نو الله جل جلاله طرف ته رجوع کوه. الله جل جلاله غفور رحیم ذات دی، مهربانه ذات دی، الله به ګناهونه هم معاف کړي د دې په وسیلې او برکت سره. یعنی چې الله جل جلاله ته رجوع وکړي نو الله جل جلاله به دې معاف کړي. دویمه خبره په دې کې دا خبره ضروري ده چې د خپل نظر به حفاظت کې، یعنی نظر به په ناروا او ناجایز ځینو کې نه استعمالوي. څلورم نمبر چې د لا اله الا الله ذکر به په کثرت سره کې، کم از کم چې روزانه به زر ځله لا اله الا الله وظیفه کې. که یو کس ځان د ولایت مقام ته رسول غواړي نو دا اصول دي. بل پکې دي چې د یا سمیع یا مجیب وظیفه به ډېر زیات کوي، ښه په کثرت سره به کوي، په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ده په خولې باندې یا سمیع یا مجیب وظیفه شروع وي. نو الله جل جلاله به د دې عمل په برکت باندې دوی ته دومره قوت ورکړي چې رب العالمین مستجاب الدعوات کی. دې سره یو شرط بل هم دی، هغه شرط هغه ورسره ډېر ضروري دی او هغه شرط ورسره دی دا تهجد پابندي. زمونږ چې کوم دی علماء کرام دی هغوی لیکلی دی بنده تر هغه وخته پورې د ولایت مقام ته نشي رسېدی تر څو پورې چې دی بنده په خپل ځان کې د تهجد عادت خپل کړی نه وي. د ټولو اول خپل ځان د تهجد سره بلد کو او بیا الله جل جلاله دغه اسم مبارک په دغه طریقې سره ویو، د دغه اصول خیال ساتو، ان شاء الله چې موږ به ډېر زر د ولایت مقام ته ورسو، د الله جل جلاله اولیاء به د ستاسو نه جوړ شي. نو ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. نو بالکل دا وظیفه هم تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.